خان بابا خلک وایي چې تاسو ته د افغانستان حکومت لیفټ نه درکوي، ولې؟ خلک وایي چې موږ ته د افغانستان حکومت لیفټ نه راکوي. نو موږ ته خو یاره د پنجاب او کابل دواړه حکومتونه چې دی نو هغه لیفټ نه راکوي. وجوهات دا دي چې مونږه د پښتون دغه غواړو، حاکمیت غواړو، اولنې اختیار غواړو په پښتنه خاوره باندې. او څنګه چې دی نو دوی د یو داسې تنظیم یو داسې سړی یو داسې ملګري سپورټ کی یا چې دی نو د هغوی دپاره په زړه کې نرم ځای ولري چې هغه د دوی په پښتنه خاوره حاکمیت ختمول غواړي یا چې دی نو د پښتون اولنې حق ثابتول غواړي. مثلا دلته کې دغه ده چې زما پښتانه وروڼه چې دي په دې خبره پوه نه دي چې یاره دا نه خو د افغانستان خلاف دي او نه د پاکستان خلاف دي، نه خو افغانستان ته کار کوي او نه پاکستان ته کار کوي. دا د پښتون قوم په پښتانه خاوره اولنې حق ثابتول غواړي. نو د بده مرغه یو وخته د پنجاب دغه د حاکمیت ته او بل طرف ته د فارسی هغه دغه هغه به څنګه غواړي چې په پښتنه خاوره د پښتون قوم اولنې حق ثابت شي کنه، اولنې حق اختیار د څنګه چې د نړۍ د نورو قومونو دی. نو ما ته نه ښکاري چې د پنجابیانو په شان او یا د نورو اغیارو په شان او چرته چې د اوس ته په خپله سوچ وکړه چې د امر صالح غونده کې سړی به څنګه چې دی ډاکټر خان تحریک یا د هغه ملګري یا د دې ګوند ملګري هغه به سپورټ کړي چې هغه د هغه اولنې چغه دا ده چې د امونه تر باسینه په پښتنه خاوره اولنې حق د پښتو او پښتون دی. اوس ته په خپله غور وکړه چې آیا په دې غږ کې مونږه یو پنجابی یا یو فارسی یا د بل یو قوم سړی چې دی نو هغه چې تر څو مفادات یې دلته ني هغه مونږ هغه زمونږ دا غږ چې دی دا سپورټ کولی شي؟ ممکن نه ده. نو زمونږ خلاف پراپیګنډې چې کومې روانې دي یا څنګه دي د دې ورې دی وایي چې یاره نور تنظیمونه دي پلانې دي ننګړې دا نور خو جوړم نو سوال لس کاله مخکې چې دی نو دی هغه وخت کې چې دی موږ سره که زه چېرته افغانستان ته تللی یم نو ما ته چېرته د شپې ځای د حکومت نه دی راکړی که نه، بلکې کوشش یې کړی دی چې دی دې ځای نه واپس لاړ شي. ډېر لکه یو قسم له سپک نظر یې راکړی دی، حالانکې د میلمه سره خلک څوک داسې نه کوي او بیا په خپله خاوره باندې. خو د بده مرغه دوی کوشش د وخت سره دا دی چې یاره دوی زما دا سوچ راوچدېدو ته پرې نه دي، که هغه پنجابیان دي او که فارسیان دي. وجوهات هم دغه دي چې زه د پښتون په خاوره د پښتو او پښتون اولنې حق غواړم، اولنې حق ثابت لیدل غواړم. زما ملګري هم دغه شانتي دي. نو که وګورو نو مونږ خو دواړه نه سپورټ کوي او نه هم سپورټ کولی شي. مونږ دا تسلیموو چې یاره د دوی قصور نه دی. اوس د فارسی او پنجابي چې کوم مفادات دي نو هغه تر هغې دي تر څو چې پښتون اوده دی یا پښتون بې اختیاره دی یا د پښتون په پښتنه خاوره د اولني حق نه محرومه دی. نو هغه تر هغې پورې باچا دی، تر هغې پورې حاکم دی، تر هغې پورې چې دی نو هغه مفادات به روان وي. نو دواړه ما نشي سپورټ کولی. نور خبره دا دی وایي چې یاره دی د افغان نه انکار کوي، دی داسې کوي هغسې کوي یا چې دی نو دا شرپسند دي، هېڅ داسې نشته دی، نه مونږ چېرته ټوپک راغستی دی. او بله خبره د افغان نه انکار، نو زه خو دا وایم چې یاره افغان چې دی دا د پښتون هغه صفتي نوم دی. زما مسله دا ده چې زه بل څوک افغان نشم تسلیمولی. که چېرته بل څوک افغان تسلیمیږي نو بیا خو زه افغان پاتې نشم، زه خو بیا هم هغه پښتون یم او مکه شی مونږ سره د افغانستان د حکومت هم دا خلکو وکړو، پنجابیانو او فارسیانو مونږ سره په یو ځای یو داسې لوبه وکړه د پښتون قوم د ماتولو دپاره
چې چغه د افغان او پښتون په منځ کې هغه فرق پیدا کولو لپاره چې یو داسې قانوني راوستو چې افغان چې دی نو دا پښتون نه دی، دا په افغانستان کې هر څوک چې اوسېږي هغه افغان دی. نو موږ ته خو دغلته کې یو دغه پیښ زموږ هغه دغه ختم کو چې دا صفتي نوم چې دی د افغان پښتون د افغان چې دی نو دا د پښتون صفتي نوم دی. خدا خبره ختمه کا دوی په داسې چل باندې دا قانون د سراوړو چې یاره د پښتون او د افغان دا ټکی موږ د بدل کو، حالانکه ټولې نړۍ ته پته وه، ټولې نړۍ ته پته ده چې دا افغان چې دی دا د پښتون صفتي نوم دی، لکه پټان صرف د پښتون صفتي نوم دی. خو د بده مرغه دوی د لوبو کا د پنجابیانو فارسیانو په یو ځای د یو لوبو کا چې هغه دغه مشکوک کو او بیا قانون د سراغو زموږ په خپلو پښتنو سره ومنلو چې نه افغان چې دی نو دا پښتون ته نه وي، دا په افغانستان کې میشته هر سړي ته افغان وي. د تذکره کې د هغه سره شاهکار پاسپورت کې د قومیت په خانه کې د پښتون سره پښتون لیکلو، حالانکه که تاسو ته یاد شي نو زموږ سره په قومیت په خانه کې افغان لیکل کېدو، خودي هغه زمونږ د صفتي نوم چې دی هغه زمونږ نه واغستو او یو دغه ته ورکو، یو هجوم ته یو اچار ته ورکو. دا ټول چلو او چې په دې چل کې چې دی نو پنجابي او فارسی کامیاب شو. نو زما په خیال خو زمونږ خلاف چې دی نو دا دغه نه دی، دا یوازې افغانستان حکومت نه دی چونکه هغه د فارسیانو په دغه کې دی، دا د پنجاب هم دغه یو شی دی موږ دپاره. تاسو وګورئ څوک هم چې دی هغه دی د په پښتنه خاوره زما څوک یو نر پښتون دی راوچت شي که هغه وایي چې یاره د امونه تر اباسي نه پښتنه خاوره چې ده په دې باندې اولنی حق څنګه چې د نورو قومونو په خاوره د هغوی اولنی حق وي، د امونه تر اباسي نه په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتو پښتون دی. ته بیا وګوره چې د امر صالح غونته کې یا دلته کې د دې د باجوا وغیرہ کم چې دا دغه دي د داسې خلک سپورټ کیه بچی دی ورته وایي که نه. نو بده مرغه مونږه لږ داسې پښتانه چې دی نو ودیو لږ نه چې بلکې ډېر ودیو. مونږ له اوس پکار دي چې یاره خپل اصل دغه ته راشو، حقیقت ته راشو. د دې نه خو زه نن هم انکار نه کوم چې افغان چې دی نو دا د پښتون صفتي نوم دی چې په دې په چل ول د خلکو زموږ نه هغه دغه کو څنګه چې پټان د پښتون صفتي نوم دی همدغه شانتې دا افغان د پښتون صفتي دا د بل چا دپاره نو، خو دې ظالمانو هغه قانوني شکل ته راوستو چې نه افغان چې دی دا پښتون ته نه وایي، افغان چې دی دا په افغانستان کې میشته هر دغه کس ته وایي، هغه د هر قوم کس وي که نه، او قانوني شکل یې ورکو. نو بده مرغه پښتانه په دې دغه کې وده دي او زه حیران دا یم چې زما خپل پښتانه عام پښتانه په دې خبره لا پوه نه دي. هغه وایي جوړې دا سړی چې دی غلط دی، زه که غلط وی یا زه که غلط یم نو تاسو وګورئ چې د نړۍ د ټولو قومونو خپله خاوره ده، خپله برخه ده. پښتون دی ووایي که نه چې دا زما خاوره ده، زما برخه ده. ولې د تاجک خپله خاوره خپله برخه نه ده تاجکستان؟ ولې د ازبکو خپله خاوره او ازبکستان او برخه نه ده؟ هلته کې د چا اولنی حق دغه دی؟ ولې نو بیا په نړۍ کې د یو د څو لکه د خلکو چې دی نو دغه خپله خاوره شته، خپله برخه معلومه ده، او د دې کروڑو پښتنو خپله خاوره معلومه نه ده، دا ډو خاوره نشته دی، دا بې خاوره دی. لږ د سترګو نه چې دی دا پرده لږ اخوا کول غواړي. زما د امونه تر دې دغه پورې اباسي نه پورې خوشه چې نیس هم نه شمېرم که نه نو خوشه لسته کروړه خو زه یم لسته کروړه په یو کروڑ په دوه کروڑو باندې خلکو مضبوط ملکونه دي. زه په اوسه پورې ماته دا دغه ونه شو د ټولو خاوره دغه خاوره ده او زما خاوره چې دا شاملات دي. همدغه شی آیا دا به زما دا خبرې به زما یا دغه به پنجابي یا فارسي د عمومي په دې پښتنه خاوره باندې دا خو ټول مفادات ختم شول.
نو مونږ چې دی نو د چانم دغه نه کو مونږ ته پته ده چې که پنجاب دی هغه خو اسیم چې دی نو دغه حاکمیت ته په دې خوره باندې فارسی چې دی نو الته کې حاکمیت ته او میډیا دغه د هر څه دغه دی کنټرول کې دی هر څه نو څنګه به هغوی چې دی نو وایي چې یاره زه ټیک یم یا ما به سپورټ کی یا ما ته به په خیرالی ووایي یا زما به مرسته وکړي هسې چې دی نو هغه زه خو یم چې یاره زما ملګرو ته چې هر چېرته دي نو که ښکاره دي که پټ دي د دې په تمه نه دي کېناستل پکار چې ما به افغان ګورنمنټ سپورټ کړي یا ما به چې د پنجاب چې دی نو پنجاب به مې سپورټ کړي پاکستان به مې سپورټ کړي دا بالکل نه هغه وجوهات ښکاره دي چې موږ نه د پاکستان دپاره کار کوو او نه د افغانستان دپاره زموږ په پښتنه خاوره د پښتون قوم د اولني حق ثابتولو دپاره کار دی او دا به نه فارسی وغواړي او نه پنجابي وغواړي چې چا مفاد وي دلته کې او دا وایي مفاد دي نو الله تعالی نه خپله مرسته غواړئ او د هر ماشوم زړه ته د پښتون ماشوم زړه ته دا خبره کوزه کوي چې یاره یاد ساتئ د امونه تر باسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو ښوونځو په هر سیز باندې نوکرو اولنی حق چې دی که نه دا د پښتون دی تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم بېروزګاره وي تر هغې جوګه پښتون ځوان بېروزګاره وي تر هغې د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري چوکو نوکرو په هر څه باندې اولنی حق د دې پښتون ځوان دی نو زما په خیال چې دا سوچ هر پښتون ماشوم ته هر پښتون ځوان ته رسول غواړي او هغه ته پکار دي ووټ نه غواړو د ووټ سیاست نه کوو نور څه مفادات نه لرو هغه ته دا سوچ صرف ورکوي او راځئ تېنه انشاءالله برق پکېږي او انقلاب به راځي که خیري خامخا به راځي پښتون ځوان به خپل حق دپاره راپاسي او انشاءالله خامخا به راسي الله تعالی نه مرسته غواړو الله تعالی دې زموږ مرسته وکړي امین